کورواله ورسره نشي کولی ځکه چې دغه وینه ګنده ده هر چې هغې سره ناسته پاسته ده نو دا ورسره کولی شي اوس د دې ځینه دا مسله تاته بیانوي چې یو زنانه باندې د حیض د بیماري راشي نو خاوند د دې سره څومره حد کې تعلق ساتلی شي او زموږ دا دین دومره ښایسته دین دی لکه یهودو کې دا مسله وه مدینه کې چې کوم یهود اوسېدو د هغوی دا طریقه وه چې کومه زنانه باندې بیماري راشي دا ماهواري نو دا به د کور نه بهر اوسېده دې له به یو خیمه جوړه کړه او دا به هلته ناسته وه او ګندګي به وه او نه به یې څوک خواله ورتلو نه به دا ډوډۍ د دوی سره یو ځای خوري نه به دې له لاس وروړي دا د هغوی طریقه وه د نصاراو طریقه دا وه د عیسایانو چې دوی به په دغه ګندګۍ کې ورسره کور والی نو افراط او تفریط زمونږ شریعت هغه الحمدلله منځ کې چې نه کوروالی ورسره نشي کولی ځکه چې دغه وینه ګنده ده هر چې هغې سره ناسته پاسته ده نو دا ورسره کولی شي داسې بدل خو پلیت نه دی چې د هغې نه دا پلیتي بهیږي او بله ده چې دا خبره د هغې په لاس کې خو نه ده لکه رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي چې ذلک شیء کتبه الله علی بنات آدم دا یو خبره ده چې الله د آدم علیه السلام په لوڼو باندې لیکلې ده او په هغوی راځي نو په دې کې د آدم علیه السلام د لوڼو څه ګناه ده څه ګناه پکې شته د هغوی په اختیار خو نه ده دا خو د هغوی او دا د هغوی یعنې څه عیب هم نه دی تېر شوي درس کې موږ دا خبره بیان کړې دا د زنانو عیب نه دی بلکې دا زنانو کومو زنانو باندې چې دا راځي دا د عیب نه پاکه ده نه راتګي عیب دی خو د هغې په بنیاد باندې د زنانه نه کرکه کول او د هغې سره تعلقات ختمول او هغې خوراک څښاک د هغې نه بندول او لرې کول او هغې ته د یو څاروي او د زناور په نظر کته دا ظلم دی نو الله ایتونه نازل کړو چې ای نبي دوی ته نه تپوس کې سورې بقره کې د حیض مبارکې ورته ووایي چې دا ګندګي ده د دې په دوران کې به ښځې ته نه نږدې کېږي بس دا پابندي ولګېده د دې نه علاوه پابندي هغه نشته او بعض صحابه کرام راغلي په رسول صلی الله علیه وسلم بس لکه عباد بن بشر او اسید رضی الله عنهم هغوی چې کله ولیدل چې د یهود یعنې د زنانو نه سمه کرکه کوي په دې ورځو کې نو هغوی دا غوښته چې موږ د یهودو مخالفت وکړو موږ ته شریعت ځای په ځای د یهودو د مخالفت ویلي نو هغوی یا رسول الله که ستاسو اجازت وي کوروالی به ورسره کوو ولې چې د یهودو مخالفت راشي موږ به ورسره منډه کوروالی هم کوو رسول الله وسلم په دې خبره غوسه شو چې نه کوروالی د معنا ده ها د یهودو مخالفت راځي که نه موږ د زنانو سره نور تعلق هغه ساتو زنانه نه کرکه نه کوو موږ سره کور کې دننه اوسېږي دې کې د یهودو مخالفت او د نصاراو مخالفت هم راغی چې هغوی په دغه ګندګۍ کې کوروالی هم کوي نو موږ کوروالی په دغه ګندګۍ کې نه کوو او څومره ښایسته دین دی رب العالمین دی موږ له مرګ په دې دین باندې راولي